سلامونه وخت مو بخیر له مالان میډیا څخه وروستیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. د ننګرهار ولایت د ورزش ریاست له لوري د ځوانانو د سالمې تفریح او د ورزش د ودې او پرمختګ په موخه د مرکز جلال آباد ښار په چپرهار زړې هډه کې د احمدشاه بابا په نوم د سنوکر خصوصي کلب پرانیستل شو. د سنوکر په دغه کلب کې 25,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د پوپل خاکسار په نوم کس لخوا جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ننګرهار کې د ته ورته نور کلبونه هم د ورزش ریاست له لوري پرانیستل شوي دي. په کابل کې د 40 ورزشکارانو ترمنځ د وزن پورته کولو سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند وزن پورته کولو فدراسیون له لوري د یاد فدراسیون په تمریناتي کلب کې د کابل د 4 کلبونو د 40 ورزشکارانو ترمنځ د وزن پورته کولو سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې 2 ورځې په دوام وکړي په 10 وزنونو کې ترسره کیږي او موخه یې د اولمپیک ملي ورځې نمانځنه، د ورزشکارانو د ظرفیت لوړول او د کابل په کچه د دې رشتې د اتلولۍ ګټل دي. د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په بلو داوود سیمه کې د لوی اختر په مناسبت د 20 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د اتحاد داوود لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې تورنمنټ په پایلوبه کې د اتحاد داوود او استقلال انګوري لوبډلو له یو بل سره سیالي وکړه چې اتحاد داوود لوبډلې د 2-0 ګولونو په توپیر د استقلال انګوري لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې تورنمنټ اتلولي خپله کړه. په پای کې د غزني د سپورت مسؤلینو له لوري غوره لوبډلو ته میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د زابل ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت او سیوري ولسوالۍ د ټیپ بال کرکټ لوبغاړو په همغږۍ د یاد ولسوالۍ د لوبغاړو په مالی لګښت د 18 لوبډلو ترمنځ د ټیپ بال کرکټ سیالیو اتلولي میوند اتلانو لوبډلې خپلې کړه. د دغو سیالیو پایلوبې ته میوند اتلانو او احمد شاهي ټایګر لوبډلو لار موندلې وه چې په پایله کې احمد شاهي ټایګر لوبډلې لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. په ټاکلو 14 اورونو کې د 4 لوبغاړو په زیان 150 منډې هدف کېښود. بل لوري ته میوند اتلانو لوبډلې یاد هدف د 4 ویکټو په زیان د 15 اوور په 4م بال پوره کړ او اتلولي یې خپله کړه. د افغانستان او بنگلادیش کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوالو یو ورځنیو لوبلړۍ درېیمه او وروستۍ سیالۍ نن روانه ده. افغان لوبډلې د خپلو ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره بنگلادیشي لوبډلې ته 120 منډې هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې عظمت الله عمرزي 55 او حشمت شهیدي 22 منډې وکړې. د بنگلادیش لوبډلې توپ اچونې پیل ښه و او ژر یې افغان لوبغاړي آوټ کړل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې چې د باران له کبله بشپړه نه شوه بنګلادیش ته د DLS میتود له مخې په 19 او دویمه لوبه کې په 142 منډو نسبتا ستره ماته ورکړه. محمد نبی په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې 150 ویکټې پوره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوموتی لوبغاړي محمد نبی په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې 150 ویکټې بشپړې کړې. نوموړي په خپله 119مه پاڼۍ کې د توپ اچونې له 1.5 اوسط او 4.10 منډو له اکانومي ریټ سره 150 ویکټې پوره کړې. نوموړی دغه راز لومړنی افغان لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې 3000 منډې او 150 ویکټې ترلاسه کوي. او د سپورتي خبريالانو د خبر لمخې د هانګ جو آسیایي سیالۍ به د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیل شي چې د اولمپیک ملي کمیټې دغو سیالیو ته د لیږل شویو کسانو شمیر اعلان کړ. له همدې امله د مناف هاشمي د اعلامیې لمخې په بېلابېلو څانګو کې 330 ورزشکاران به په هونګو کې ودرېږي. سربیره پر دې شاوخوا 150 کسان به د کاروان څارونکي، روزونکي او ملاتړي وي. هاشمي ټینګار وکړ چې د کاروان د ښه کیفیت د تامینولو او د بې کفایته کسانو د لیږلو د مخنیوي لپاره ټولې هڅې شوې دي.